یو قدم کم مخکې ځو دوه قدمه شاته صد افسوس زمونږ په حال وګورئ دنیا ته صد افسوس زمونږ په حال وګورئ دنیا ته د قدر وړ اورېدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې او تربیې و خپرونو ته په دې هیله چې په ژوند کې پوره ګټه ځینې حاصله کړي. صد افسوس زمونږ په حال وګورئ دنیا ته یو قدم که مخکې ځو دوه قدمه شاته صد افسوس زمونږ په حال وګورئ دنیا ته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د روزونکي ځانګړتیاوې او د هغه صفات. قدرمنو اوریدونکو د ښوونې روزنې او اصلاح په لړ کې د ښوونکو او روزونکو له څو خصوصیاتو او اوصافو څخه خبرېدل او په هغه باندې پوهېدل ضروري او اړینه خبره ده. که نه د ښوونې او روزنې ټول وسایل څه چې حکیمانه طریقې هم ګټورې او اغیزمنې نشي ثابتېدلی، نو په دې خپرونه کې څو اوصاف او خصوصیات دي چې یو ښوونکی او روزونکی باید خپل کړي چې انشاءالله هغه به تاسو ته په نن خپرونه کې او په سبا کې په تفصیل سره بیان شي. اول اخلاص یو بنیادی صفت او ځانګړتیا ده چې له هغې پرته هیڅ عمل او کار ګټور او مؤثر نشي ثابتېدی. که یو کار هر څومره په احسنه او ښه طریقه ترسره شي خو چې پکې د اخلاص روح نه وي نو ظاهري ځلا او ډیر زر خپل اغیز له لاسه ورکوي. خو په کم کار کې چې اخلاص وي او هغه کار د الله رب العزت د رضا لپاره سرته رسول کیږي هغه کار به تل پاتې وي او د هغه تاثیر به هم ډیر زیات وي. الله دې موږ ته اخلاص راکړي. دا د روزونکي مسؤلیت دی چې هغه د روزنې او اصلاح په لړ کې یوازې د الله رب العزت رضا په نظر کې ونیسي، نه کومه شخصي ګټه ترلاسه کول او یا کومه مادي تمه او حرص، بلکې په هره معامله کې باید هغه د الله رب العزت د رضا د لاسته راوړلو جذبه ولري. که هغه د روزنې لپاره هر ګام اخلي نو باید اخلاص او صداقت یې پکې شامل وي. که هغه نصیحت او وینا کوي، که له رټلو او انتقاد څخه کار اخلي، که د هغه لهجه نرمه وي یا سخته وي، که په مینه او محبت خلک پوهوي یا په سختي او شدت سره خلک پوهوي، په هر عمل کار او اقدام کې له اخلاص څخه کار اخیستل ضروري او اړین دي. له اخلاص او صداقت پرته چې کوم کار کیږي که څه هم په ظاهره به ښه معلومیږي، ولی د پایلو او نتیجو له نظره هغه مؤثر او اغیزمن نشي ثابتېدلی. تاسو به لیدلي وي قدرمنو اوریدونکو چې ډیر خلک د خپلو ماشومانو او یا د خپل لاس لاندې کسانو د روزنې په لړ کې له ډیرو تدابیرو څخه کار اخلي. ټول اروايي او روحي اړخونه په پام کې نیسي، ډیرې حکیمانه طریقې کاروي، ولې د دې ټولو هڅو او کوششونو سره سره پایلې د هغوی د اټکل برعکس او خلاف راوځي. د دا ډول پیښو او واقعاتو په اغیزو او پایلو کې په ژوره توګه غور وشي نو دې نتیجې ته سړی رسیدلی شي چې د روزنې پر مهال روزونکي د اخلاص د نشتوالي او فقدان سره مخ وي. د دې حقیقت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې ټکو کې اشاره کړې: ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، رواه النسائي.
الله رب العزت ته یوازې هغه عمل د قبلولو وړ دی چې اخلاص پکې شامل وي او د هغې څخه هدف یوازې د الله رب العزت د رضا لاسته راوړل وي. د اصلاح او روزنې د مسئولیت د ترسره کولو پر مهال دا خبره باید هیڅ وخت په ذهن کې رانه وړل شي چې زه د روزونکي په حیث د فلاني کس روزنه کوم. له دې څخه کبر او غرور پیدا کیږي او د روزونکي چې د روزنې لاندې کسانو سره کومه مخلصانه او له اخلاصه ډکه اړیکه او تړاو وي په هغې کې کمښت او پیکوالی راځي. دا به په زړه کې نه ګرځي چې زه دومره لوی مبلغ یم، زه دومره اوچت عالم یم، زما د روزنې لاندې دومره ډیر کسان دي، نو په دې خبرو ګرځولو سره به ستا په زړه کې کبر او غرور پیدا شي. او کم کسان چې ستا د روزنې لاندې دي، کومه مخلصانه او له اخلاصه ډکه اړیکه او تړاو چې هغوی سره لرې، بیا په هغو کې کمښت راځي. په اخلاص کې دا خبره هم راځي چې انسان د نورو د روزلو پر وخت باید له ځان څخه هم غافل نشي، ځان له نورو څخه لوړ ونه ګڼي او د خپل ځان په اړه په دې وهم اخته نشي چې زما روزنه خو شوې او اوس زه د نورو روزنه او تربیت کوم. داسې فکر او نظر لرل د اصلاح او روزنې پر ځای فساد او بیداري منځته راوړي. ته چې د بل چا روزنه کوې، خپل ځان هم د بل چا د روزنې لاندې کړه. او که داسې ووایې چې زه روزل شوی یم، اوس به زه نور کسان روزم او د خپل ځان نه غافله شي، نو داسې فکر او نظر د اصلاح او روزنې پر ځای فساد او بیلاري منځته راوړي، لکه څنګه چې موږ او تاسو په خپل ټولنه کې دا لیدلي دي. د الله رب العزت لپاره د اخلاص ترڅنګ دا هم اړینه ده چې د خپلې روزنې لاندې کسانو سره هم مخلص اوسې، د هغوی سره د زړه نه مینه او همدردي ولري. د روزونکي سره هر وخت د هغوی د ژغورنې او نجات فکر باید وي. دا خیرخواهي او خیر غوښتنه باید دومره څرګنده او واضحه وي چې د هغه اوریدونکي او مخاطبین د هغه هره خبره او نصیحت که هغه په هر څومره سخته او تیزه کړې وي د خپل ځان لپاره د خیر باعث وګڼي او هغوی په بشپړه توګه په دې ډاډه او مطمئنه وي چې هغوی ته نصیحت او وینا کوونکی د هغوی خیرخواه دی. باید په دې باندې هغوی مطمئنه شي د ستا دومره مینه وي هغوی سره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو اصحابو کرامو سره دومره مخلص او د هغوی دومره خیرخواه او خیر غوښتونکی و چې هر صحابي دا ګڼله چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم زما سره تر ټولو ډیره مینه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نه یوازې هر وخت د خپلو اصحابو کرامو او د ایمان د خاوندانو د اصلاح او روزنې فکر و، بلکې د خپلو دښمنانو د هدایت او لارښوونې په لړ کې هم نارامه او اندېښمن و. د الله رب العزت کلام پر دې خبره داسې شاهدي ورکوي: فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. ای نبی، شاید ته هغوی پسې د غم او خفګان له وجې خپل ځان له لاسه ورکړې که چیرته هغوی پر دې ښوونې او زده کړه ایمان رانوړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خلکو د هدایت، لارښوونې، اصلاح او روزنې په اړه څومره فکرمند او اندېښمن و. د دې اندازه او اټکل د دې حدیث نه تاسو کولی شئ. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وایي: زما مثال داسې دی لکه چې یو کس اور بل کړی وي او د هغه شاوخوا ټول روښانه شوي وي او پتنګان او نورې خزندې راځي په دې اور کې ځانونه غورځوي، خو هغه کس د دې پتنګانو مخه نیسي، نه پرېږدي چې په دې اور کې ځان وغورځوي، خو دا پتنګان پې برلاسي کیږي، هغه کس یې مخه نشي نیولی، ځان په اور کې غورځوي. نو رسول الله وایي چې زما او ستاسو مثال همداسې در واخلئ، لکه زه مو چې د اور څخه ژغورم او تاسو پکې همداسې ځانونه غورځوئ. د اصلاح او روزنې د مسئولیت پر مخ وړلو او ترسره کولو پر مهال
که انسان له یوې خوا د الله رب العزت لپاره مخلصه او صادقه وي نو له بله پلوه باید د خپلو اوریدونکو او مقابل لورې په بشپړه توګه خیرخوا او مخلص هم وي. د هغه هره وینا او عمل باید له درد، سوز او احساس څخه سرشاره او څپانده وي او په هغې کې د ریا، تصنع، ځانښودنې او نفاق په څیر هیڅ ډول عیبونه شتون ونه لري. نو د روزونکي یو صفت او خصوصیت دا دی چې باید هغه مخلص وي. دویم، علم او پوهه. د اصلاح او روزنې مسئولینو او کارکوونکو ته اړینه ده چې هغوی د علم او پوهې په ګاڼه سمبال وي. هغوی ته باید د اسلام د مبارک دین د احکامو، اوامرو، نواهیو دومره پوهه ضروري ده چې په هر پړاو او مرحله کې سمه لارښوونه کولی وشي. ناپوهه کله چاته لارښوونه نشي کولی. هغوی باید د قرآن او حدیث ژوره مطالعه ولري تر څو د هغې په رڼا کې خپل ژوند، فرائض او مسئولیتونه پر مخ یوسي. هغوی باید د روانو حالاتو او د نوو تقاضاو او غوښتنو څخه هم خبر او آگاه وي تر څو د نوو تمایلاتو په رڼا کې د خپلو اوریدونکو او مخاطبینو د ولولو او احساساتو په پام کې ساتلو تر څنګ د توازن او اعتدال سره د هغوی د روزنې مسئولیت په ښه توګه ادا کړی شي. که انسان بنیادي او ضروري پوهه او علم ونه لري نو هغه د اصلاح او روزنې په شان حساس او مهم مسئولیت نشي پر مخ وړی. هغه په اروایي پیچلتیاو او احساساتي نزاکتونو نشي پوهېدلی د کوم له امله چې د مخاطبینو او مقابل لورې د ګمراه او منحرف کېدو پوره اندېښنه وي. همدا لامل دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د علم په لاسته راوړلو ډیر فشار او تاکید کړی. رسول الله فرمایي طلب العلم فریضة علی کل مسلم، رواه ابن ماجه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د علم ترلاسه کول په هر مسلمان فرض دی. څرنګه چې د مسلمانې ټولنې هر کس په یو نه یو ډول د چا مسئول او روزونکی وي، له همدې امله د هر کس لپاره د علم حاصلول ضروري او اړین ګرځول شوي دي تر څو د مسلمانې ټولنې ټول وګړي د دین بنیادي او اړین علم په ترلاسه کولو خپل فرائض او مسئولیتونه په ښه توګه ادا کړی شي. د نوي نسل د روزنې مسئولیت او ذمهواري چې د کوم کسانو په غاړه وي د هغوی لپاره اړینه ده چې زیات نه زیات پوهه او علم ترلاسه کړي، د روزنې مقررات، قواعد او حکیمانه اصول په ښه توګه مطالعه کړي. له دې څخه باید باخبره او آگاه وي چې د روزونکي لپاره د کومو اوصافو او خصوصیاتو خپلول ضروري او له کومو چارو څخه ډډه کول اړین دي. د دې تر څنګ قدرمنو اوریدونکو باید د حالاتو، ولولو، طبیعت، مزاج او روحیاتو د پوهېدنې او درک کولو استعداد او قابلیت په ځان کې پیدا کړي. که چیرې شونې وي چې د ښوونې او روزنې پر موضوع کوم علمي څېړنه او تحقیق شوی وي نو د هغې مطالعه هم باید وکړي تر څو د نوو فکرونو، نظرونو او تجربو څخه د سالم او رغنده موادو په ترلاسه کولو د هغوی څخه ګټه لاسته راوړي. نو دویم صفت او دویم خصوصیت د روزونکي دا دی باید چې هغه علم او پوهه ولري. نور به وارو قدرمن اوریدونکو خو د یوې دمې نه وروسته. سترګې لرې ښې غټې دید نشته بینانې، سر دې له مغزو نه ډک ته پکې دانانې، لاس او پښې به څه کړې ته سستې کار والانې، لاس او پښې به څه کړې ته سستې کار والانې. وشرمېږه زهر وخوره او مه ګوره نور ماته، وشرمېږه زهر وخوره او مه ګوره نور ماته، صدق سو زمن په حال وګورې دنیا ته، یو قدم که مخکې ځو دوه قدمه شاته، صدق سو زمن په حال وګورې دنیا ته. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د روزونکي دریم خصوصیت او صفت صبر او تحمل دی. د مربي او روزونکي یوه ځانګړتیا صبر او زغم هم دی. له دې څخه پرته هیڅ کس هم د روزنې په شان حساسه فریضه او مسئولیت نشي ادا کولی. د اصلاح او روزنې د ستر کار ترسره کوونکي او پرمخ وړونکي باید په خپل ځان کې د صبر او تحمل روح او جذبه پیدا کړي.
که بلونکی او دعوتګر صبر او تحمل ونه لري کله هم هغه په خپله بلنه کې او په خپل کار کې موفقیت او کامیابي ته نشي رسېدلی. ما چې کله په دې فکر او غور وکړ چې په قرآن کریم کې د کومو انبیاوو یادونه شوې هغوی خامخا چوپاني او شپونتوب کړی دی، نو کله چې ما دا فکر او غور وکړ نو زه هغه وخت په دې حکمت پوه شوم چې اوزه یو ډیر ضعیفه او کمزوره ځناور او څاروی دی. که هغه په زور سره په یو لرګي ووهل شي نو د هغې ژوندي پاتې کېدل مشکله وي، او همدارنګه که آزاده هم پرېښودلی شي نو بیا هلته او دلته منډې او رامنډې وهي. د دې دواړو حقیقتونو ته په پام سره که د اوزو د رمې او ګلې په اړه فکر وشي چې کله ډیرې اوزې سره یو ځای وي او د هغوی څخه یو خوا تښتي او بله بلې خوا تښتي، او همدارنګه کله چې یوه اوزه د رمې څخه بیلیږي او یوې او بلې خوا ته منډې وهي نو څرونکی او شپونکی لرګی په لاس د هغې پسې منډې وهي او سم چې هغې د لرګي ګزار کوي نو دا یې مخه نیسي، او سم چې په هغې د لرګي ګزار کوي نو دا یې مخه نیسي، او د یو لرګي یو ګزار دا هم کولی شي چې د هغې کار تمام کړي او ژوند یې پای ته ورسوي. خو چې کله هغه لرګی اوچتوي نو دا اوزه ډیره په کراره د رمې خواته راولي چې په دې وخت کې بله اوزه بلې خواته وتښتي، او همداسې څرونکی او شپون باید بیا خپل پارونکي احساسات قابو کړي. د هغه حالات دي چې څرونکی د صبر او غم سره عادت او آشنا کوي. انبیا علیهم الصلاة والسلام چې د ښوونې روزنې اصلاح او تزکیې پر کومه لوړه مرتبه او دنده ګمارل شوي ول د هغې منصب او دندې د نزاکت په پام کې نیولو هغوی د صبر او تحمل او د نزاکتونو د احساس سره د بلدولو او آشنا کولو لپاره په هغوی اوزې څرول شوي دي. د صبر او تحمل مفهوم دا دی چې انسان باید په هره خبره غصه نشي بلکې هر ډول عادي خبرې له پامه وغورځوي. همدارنګه د صبر او تحمل په مفهوم کې دا خبره هم شامله ده چې د انسان احساسات راونه پارېږي بلکې د هغه په واک او قبضه کې وي. الله رب العزت څه فرمایي؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. کم کسان چې غصه تیروي او د نورو خطاوې بخي داسې نیک خلک الله رب العزت ډیر خوښوي. همداراز قدرمنو اوریدونکو سړی باید بیړه او عجله ونه کړي بلکې هر کار باید په ډاډ سکون او اطمینان سره ترسره کړی شي. همدارنګه که د هغه د هڅو او کوښښونو پایلې زر څرګندې نه شوې نو باید د اضطراب مایوسي او ناهیلي ښکار نشي بلکې ملا دې وتړي او پرله پسې هلو ځلو او کوششونو ته دې دوام ورکړي. لیدل شوي دي چې ډیر خلک کله د نورو روزنه کوي او په هغوی کې کوم بدلون او تغییر ونه ویني نو د هغوی څخه په بدزړه او بیزاره کېدو د هغوی د روزنې څخه لاس اخلي او هغوی لا هم په بدبختیو کې اخته کیږي. نه قدرمنو اوریدونکو باید روزونکی بلونکی په خپل کار کې عجله او بیړه ونه کړي. که نن چا ستا خبره ونه منله سبا به یې ومني، که سبا ونه منله میاشت پس به یې ومني، که میاشت پس ونه منله کیدای شي چې 2 میاشتې او کال پس خو به یې ومني. ډېر داسې کسان ول چې هغوی صبر او زغم نه درلود، خو کله چې د دعوت او د بلنې کار شروع که چا چې خبره په ورځ او 2 کې ونه منله نو د روزنې څخه لاس په سر شه او هغه کسان لا د بدبختیو په جال کې وغورځېدل او د خپل ژوند یې په کرکه او په نفرت کې تیر کړ. قدرمنو اوریدونکو د روزنې پایلې او نتایج ډېر وروسته راڅرګندېږي. له همدې کبله په دې لړ کې بیړه کول او د سمدستي پایلو تمه او هیله باید ونه شي. بد عادتونه کرار په کراره ختمیږي او ښه عادتونه په تدریجي توګه راڅرګندېږي. هیڅکله باید د مایوسي او د ناهیلي ښکار نشو بلکې د صبر او تحمل څخه کار واخلئ. الله وایي ولمن صبر وغفره ان ذلک لمن عزم الامور. کوم کس چې د صبر برداشت او زغم څخه کار اخلي دا د سترو او اولوالعزمه کارونو څخه ګڼل کیږي. روزنه د صبر او حوصلې کار دی. د دې مهم مسئولیت د ترسره کولو پر مهال انسان باید لوړ همت او حوصلې څخه کار واخلي. پرله پسې باید خپلو هڅو ته دوام ورکړي. په احساساتي او جذباتي حالت کې د غلط او ناسم ګام او قدم پورته کولو څخه باید ډډه وکړي. د خپل طبیعت او مزاج خلاف خبرې هم باید وزغمي. د پرله پسې
ماتو او ناکامیو سره سره باید همت او حوصله له لاسه ورنه کړي. د روزنې په لړ کې ډېر سخت پړاوونه او مرحلې مخې ته راځي. په دغو سختو پړاوونو کې خپل ځان کنټرولول او قابو کول اصل شجاعت او میړانه ده. لیس الشدید بالسرعه انما الشدید الذي یملک نفسه عند الغضب. رسول الله وایي په پهلواني او غیږه نیولو کې تکړه کس قوي نه بلل کیږي، بلکې اصل ځواکمنتیا او طاقت هغه دی چې د قهر او غصې پر وخت په خپل ځان کنټرول ولري. دا د هر روزونکي مسؤلیت او ذمهواري ده چې هغه د خپلې روزنې لاندې وګړو خوبیانې او خامیانې په ډیره باریک بیني سره یادداشت او ملاحظه کړي. خوبیانې باید په ستایلو او قدردانی سره نورې هم ډیرې کړی شي او د خامیانې د لرې کولو لپاره باید له حکمت او تدبیر څخه کار واخیستلی شي. که د کمې خامي یا کوتاهي په لرې کولو کې هغه ته څه ستونزه ورپېښیږي نو باید بزړه او بیزاره نه شي، بلکې د کلک هوډ او ټینګې حوصلې سره د خپلو هڅو او کوششونو ته دوام ورکړي. روزنه او تربیت د صبر او حوصلې کار او مسؤلیت دی. له همدې کبله هر روزونکي ته پکار ده چې د غره په شان د لوړې حوصلې او ټینګې ارادې سره خپل مسؤلیت ادا کړي. بیړه، عجله او مایوسي د ناسمو اغیزو او پایلو موجب کیږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک او سپیڅلی سیرت مخې ته کیږدئ او وګورئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره په سختو او ستونزمنځو حالاتو کې د صحابه کرامو د روزنې کار او مسؤلیت ترسره کړی. هغه په ډیرو سختو حالاتو کې هم نه د مایوسي ښکار شوی او نه هم له بیړې او عجلې څخه کار اخیستی. نو الله رب العزت دې موږ ته هم توفیق راکړي چې د بلنې په کار کې د بیړې او د مایوسي ښکار نه شو، بلکې د صبر او د تحمل څخه کار واخلو. نو قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. نورو تا خو ګورم بهر او فضا باندې رنگ رنگ مانورې کوي نن په ما او تا باندې د علم او کار په زور په ټول دنیا باندې د علم او کار په زور په ټوله دنیا باندې څه غواړي چې نه کېږي نن وي که سبا ته څه غواړي چې نه کېږي نن وي که سبا ته صدف سو زمن په حال وګورئ دنیا ته یو قدم که مخکې ځو دوه قدمه شاته صدف سو زمن په حال وګورئ